د شعرونو کیفیاتو ته ولاړ یم مقدسو مقاماتو ته ولاړ یم چې د زهرو کارخانې پکې چلیږي زه په هغه ځای کې شاتو ته ولاړ یم او د بچیو مخکې ذکر قدرې نه کړم زه چې کومو مشکلاتو ته ولاړ یم او بل ځای کې وایي چې نن به د غرور دغه اسمان راغورځوم ستا په قدمونو کې به ځان راغورځوم زه به د انا په منارو باندې ودرېږم او بیا به ستا په سر باندې ګلان راغورځوم. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. عبدالله ظهیر یم، د خپرونه ښایستونو نه تاسو سره مخاطب یم په دې هیله او په دې امید چې ټول لیدونکي مو روغ جوړ او خوشحاله وي. ملګرو څنګه چې تاسو ته د ښاغلي اتل افغان صاحب درانه او خواږه شعرونه در واورول په دغې ښایستونو خپرونه کې نن بیا کوشش کړی دی یو ویاړلی شاعر ښاغلی اتل افغان صاحب مو درته میلمه کړی دی. اتل افغان صاحب د پښتو کوم سنجیده شاعران چې دي په هغو کې یو خپل نوم لري، یو مقام لري. 2 کتابونه هم چاپ دي پښتو ادب ته، 2 ډېر ښکلي د غزل کتابونه پکې نظمونه هم شامل دي. یو دی چې سترګې د نوي کائنات په لوري او د بل نوم دی د وجود په دریڅه کې. د دغه 2 کتابونو خالق او ډېر کار یې کړی دی پښتو ژبې ته، پښتو ادب ته. زما د ملګري منتظر خان کوشش دغه دی لکه څنګه چې موږ مخکې د رحمت شاه سایل، د ممتاز اورکزي، د کرن خان، د منیر بنیري، داسې د ډېرو ویاړلو ډاکټر اظهار الله اظهار صاحب، د عباسین یوسفزي صاحب، د دې خلکو مراکم تاسو سره نشر کړي. زموږ کوشش دغه دی چې معیاري کار خپلو پښتنو ته وړاندې کړو او معیاري کار تلپاتې وي. د منتظر خان دغه چینل ته راشئ او نور ملګري هم ځان سره راولئ. زموږ د دې معیاري کار نه کم از کم موږ ته به حوصله میلاو شي چې زموږ دغه ستړیا همداسې نه ځي. د پښتو ادب دپاره، د پښتو ژبې دپاره که موږ هر څومره ستړي شوم نو موږ نه یو ستړي. راځو درنو لیدونکو په خبرو سره م ډېر نه هغه کوو. د اتل افغان صاحب خواله اتل افغان صاحب راسره دی او اتل افغان صاحب درباندې ګورو، دغه شعرونه در سره نږدې نه خپروو. ښه ملګرو، خوشبختانه بیا تاسو ته چې د اتل افغان صاحب تعارف وکړو. هغه اتل، هغه ستوری ښاغلی اتل افغان صاحب راسره ناست دی. اتل صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړه او راغلی. ډېره مننه. اول خو درته سلامونه کوم، ستاسو ته، ستاسو مینوالو ته او خصوصا منتظر خان ته چې د کیمرې شاته ناست دی. واقعا تاسو ډېر ښکلی کار شروع کړی، معیاري کار مو شروع کړی. مننه کوم چې ما ته راغلی او وخت مو راکړو او د دې جوګه مو وګڼلم چې تاسو سره یوه لنډه شان مرکه وکړم. خوشحاله اوسئ. اتل صاحب وایه که نه ژوند څنګه دی، په کوهاټ کې هم زندګي څنګه روانه ده، ادبي هلې ځلې هم څنګه دي او له کومه وخته دلته په کوهاټ کې میشت یې شعر لیکئ ادب ته، او خصوصا زموږ د بره وطن کوم افغانان شاعران چې دلته نه په ډېر په دغې خاوره میشت دي، د دوست سرپرستي هم کوئ. یو څو لنډ خبرې را سره په دې خپل ادبي هلو ځلو وکړئ. مننه ظهیر جانه. بس ژوند خو هغه د روزمره د رزق خبره ده، همغسې تیریږي، کارونه دي، روزګارونه دي کوي او خوندور په دې تیریږي چې ملګري دي، انډیوالان دي، شاعران دي، دلته ناست دی، کوو ولاړې کوو، بنډارونه کوو. او شاعران خو دلته چونکې ډېر دي د برې پښتونخوا زموږ ملګري چې دغلته هلې ځلې کوي، بنډارونه کوي، مشاعرې کوي، ډېر دي او الله دې ډېر لري. نو دغلته تیریږي، دغسې وخت په وخت مشاعرې هم کیږي، زموږ خپلې غونډې هم شته دي چې په هغې کې موږ خپلې هلې ځلې کوو. اتل صاحب نور په دغلته په دې کیمپونو کې د افغان کډوالو تاسو ډېر نږدې نه ګورئ، په حیثیت یو مدني فعال، یو شاعر، ادیب. ژوند دلته ښه دی د دې خلکو؟ بس ښه دی، داسې ښه هم نه دی چې حکومتونو ورته کومه پاملرنه دغه اوس په کورنایي حالاتو کې چې کوم دغو باندې ستونزې تېرې شوي یا تېرېږي، نو په دغه داسې حالاتو کې بیا ډېر مشکل شي افغانانو ته. الله دې وکړي چې دغسې ژوند ښکلی تېرېږي او د افغانان په دغه وطن کې خوشحاله وي. ډېره زیاته مننه اتل صاحب. تاسو یقینا چې درانه خواږه خلک یې، په هر وخت کې ملي اتلان تېر شوي دي، پښتانه تېر شوي دي، ستاسو په شان ویاړلي خلک تېر شوي دي، تاسو هم زموږ د پښتو ادب یو ویاړلی نوم یاستئ. ډېره زیاته مننه کوو. اتل افغان صاحب کتابونو، ستاسو په کتابونو اړه باندې موږ خبرې وکړې. ستاسو 3م کتاب هم را روان دی. بر کور افغانستان ته کله تللی داسې اتل افغان تخلص نه خو دې بیخي داسې ده چې موږ چې ته هر وخت په افغانستان کې خدای دې وکړي چې ټول زموږ اتلان اوسي او اتلان دي. ولې نه زه خپل وطن ته، خپل کور ته ډېر تللی یم. هلته مو ډېر ملګري دي، ډېر انډیوالان دي، ډېر بانډارونه مو کړي دي هلته.
او خدای دې دغه حالات ښه کړي. اوس خو دغه دروازې داسې تړل شوي دي چې ډېر وخت خو شونې تللي او اوس خو د پاسپورټونو خبرې شوې. نو الله دې حالات ښه کړي او خدای دې وکړي چې د هغه ځي ملګري مونږ ته دغسې څه بلنې ورکوي وخت په وخت. دغه ته مونږ ګورو ډېر مشهور خلک راغواړي. داسې وخت په وخت ګیلې مو هم کړي دي. خو زمونږ دغه خصوصا زمونږ دغلته چې افغانان کوم شاعران دي دې کې ښه شاعران شته دي، ښه ملګري شته دي، خو دوی ته چا داسې پاملرنه نه ده کړې. خدای دې وکړي چې دغه غږ زمونږ د هغه ځای ملګري واوري او د دغه ځای شاعران. زه ځان خبره نه کوم، زمونږ دلته ډېر ښه شاعران دي، ښه ملګري دي. خدای دې وکړي چې د هغو هم پوښتنه وکړي، په حق لري دوی ته هم باید پاملرنه وشي. ډېره زیاته مننه اتل صاحب. تاسو خو یقینا سنجیده شاعر یې، سنجیده کوم هغه نوموړي شاعران چې د هغو کې تاسو یو خپل مقام یو خپل د غزل په حواله باندې لرئ. نن سبا چې کوم په سوشل میډیا باندې کوم ادب تخلیق کېږي، پخوا چې کوم ادب تخلیق کېده، د دې په اړه باندې ستاسو د مشرانو د خولې موږ اورو چې څه وایي؟ د پخوا او د اوسني ادب پرتله ډېره زیاته ده. یعنې د ځمکې او د اسمان عمره فاصله لري او هغه داسې چې مخکې ډېر خوندور ادب و. غونډې به کېدې، تنقیدي نشستونه به کېدل، مشران به کېناستل، هغوی نه به زده کړې کېدې. ما ډېر زده کړه کړې په همدغه کوهاټ کې، ساهو لیکونکي کوهاټ یا داسې کوهاټ ادبي جرګه ځواک پښتو ادبي ټولنه. تو به چې کومې غونډې کولې دې کې به کوم مشران کېناستل، هغوی کې به چې کومه زده کړې د کشرانو کېدې، نو یقینا هغه ډېره فایدهناکې وي. اوس خو چونکې سوشل میډیا ده، بس سبا نن سړی شاعر شي، سبا ته غاټ ادیب وي، شعر په فیسبوک باندې په سکرین باندې شعر کی، بس هغه ځان ته وایي چې زه غاټ ادیب یم. نو دا ډېره غټه غلطي ده زموږ د خصوصا د کشرانو ځیلې، چې دوی باید اول زده کړه وکړي. که اوس څه هم غونډې نشته دي کېږي، خو دا هغسې نه دي لکه د پخوا په پرتله هغسې غونډې نه کېږي. باید اوس کتاب سره دوی مینه وکړي، کتاب نه زده کړه وکړي. په کتاب کې ډېر څه پراته دي. اتل افغان صاحب، تاسو د خولې نه زه یوه خبره علم، تاسو د سوشل میډیا باندې کوم خبره چې وکړو، په سوشل میډیا کې هم شته داسې معیاري خلک شته دي یقینا چې بلا داسې خلک د پښتو شعر ادب سره اشنا کړل چې هغه خلک به زه دلته په کلو بانډو کې ګورم ځینې خلک دي زموږ مزدور کار دي، اړیمار خلک دي، هغو په لیک لوز باندې نه پوهېږي، بیا په پښتو لیک لوز خو بیخي نه پوهېږي. نو هغو په ویډیوي شکل باندې د ساز سره یا داسې ښه میوزیک سره هغو دغه پښتو شعر وړاندې شو او د پښتو شعر یې ولیده. نو زه خو وایم چې تاسو بیخي دغه خبره رد کړ. نو زه وایم کار خو کېږي، تاسو ته دا په کوم نظر ګورئ؟ ما د عبدالله ظهیر صاحب ما د پخوا او د اوسني پرتله وکړه. یعنې پخوا یو ذهني کار کېدو، هلته به کېناستل کېدل، عملي کار کېدو. دلته خو اوس دغه سوشل میډیا داسې یو ماحول جوړ کړو چې بس ما درته د نن یعنې نن هلک شاعر شي، سبا ته شعر هغه کړی وي وا ورته کېږي. یعنې هغسې زده کړه نشي کوی. زه دې نه انکار نه کوم چې سوشل میډیا څه کردار نه دی ادا کړی. واقعا دغه میډیا ډېر کردار ادا کړی. تر لرې لرې د دنیا ګوټ ګوټ ته یې زموږ شعر ورسولو. په دې کې د اوسني شاعرانو، د میډیا والا شاعرانو څه لا شته دی. خو داسې نه چې زموږ دغه اوسنی نسل په همدې اکتفا وکړي او بس ووایي چې زموږ همدغه معیار دی، همدغه شعر دی. د دې نه باید دوی دغه فایده اوچته کړي چې نور دوی زده کړه وکړي، کتابونه ولولي، مشرانو شاعرانو سره کښېني، څه ترېنه زده کړي، داسې تنقیدي کتابونه ولولي. نو زه خو وایم چې اکتفا کول نه دي پکار په دغه میډیا باندې چې همدې ته کښېني چې بس دغه زما معیار دی. نو بالکل ډېره زیاته مننه اتل صاحب. کرونا هم ده، روژې هم تېرې شوي دي، اختر هم تازه تیر شوی دی. ډېرې زیاتې خبرې به د لیدونکو سره نه کوو، ستاسو شعرونو ته راځو. ستاسو د شعر د غزل یو خپل خوند دی، خپل رنګ دی. زموږ لیدونکو سره خپل غزل شریکه کړئ، خپل شعرونه شریک کړئ. صحیح ده ظهیر صاحب، مننه کوم. یو څو شعرونه دي. دغه مایک کېږدم زه او ګرد لیدونکي به ستاسو غزلو ته په تمه وي. یو څو شعرونه دي. بیا مې ماشوم غوندې للو کړه خپلې ګرانه غېږ کې. بیا مې ماشوم غوندې للو کړه خپلې ګرانه غېږ کې، مورې دروا مې خله په خپلې مهربانه غېږ کې. بیا مې ماشوم غوندې للو کړه خپلې ګرانه غېږ کې، مورې دروا مې خله په خپلې مهربانه غېږ کې.
او چې یا مې ملا یا مې بنګړي دانه وانه پراته وي واه چې یا مې ملا یا مې بنګړي دانه وانه پراته وي لالیه دومره مې هم مه رانیسه ورانه غېږ کې واه 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 او ډېر ما ښه، منسله کړه نور د ستورو جهانونو سره هم. ما منسله کړه نور د ستورو جهانونو سره په ځمکه تنګ یم دروا مې خله اسمانه غېږ کې ډېر الله تعالی صاحب. او ښه د انسان قتل په کوم یو جواز روا دی هم. ښه د انسان قتل په کوم یو جواز روا دی تا سره کومه سپاره ده مسلمانه غېږ کې ډېر او دا سړی څوک و چې په ما هم مهربانه شولو هم. دا سړی څوک و چې په ما هم مهربانه شولو دا چا راونیولم دومره ناګهانه غېږ کې او له هوښیارانو سره ستا هم جوړې کلی نشي د هوښیارانو له سره هوښیارانو سره ستا ستا هم هم جوړې جوړې کلی کلی نشي چې لیونو ته دې ځای ورکړو بیابانه غېږ کې ډېر الله تعالی. یو غزل دی ارشاد. یوه پیاله ډکه کړه را دنیا ته سوچ مه کوه یوه پیاله یوه ډکه کړه. پیاله ډکه کړه را دنیا ته سوچ مه کوه د نظرونو نه پناه دنیا ته سوچ مه کوه او سترګو کې اوښکې ګرځوه لپو کې وچې شګې هم. سترګو کې اوښکې ګرځوه لپو کې وچې شګې د سمندر او د صحرا دنیا ته سوچ مه کوه او یو به خالی کچکول لري بل به دا ویړ کائنات هم. یو به خالی کچکول لري بل به دا ویړ کائنات د شاهجهان او د ګدا دنیا ته سوچ مه کوه ډېر. مړه راځه کېنه غزل واوره غزل ووایه مړه راځه. مړه راځه کېنه غزل واوره غزل ووایه څوک که هر څه کوي د چا دنیا ته سوچ مه کوه ډېر ښه تلصیب. او زما خولې زما لړلې جامې څه له ګورې هم. زما خولې زما لړلې جامې څه له ګورې زما افګار ګوره زما دنیا ته سوچ مه کوه او که زاهدان او مرشدان دې پکې هم مړه کیږي هم. که زاهدان او مرشدان دې پکې هم مړه کیږي بس سرچپه یې کړه مولا دنیا ته سوچ مه کوه ډېر الله ډېره تعالی مننه. صاحب. ډېر ډېر الله جان. تعالی صاحب. اتل صاحب ډېره زیاته مننه چې راغلی موږ ته وخت راکړ ستاسو هغه درنې خبرې او درانه شعرونه مو لیدونکو ته واورول په دې دي چې بیا بیا موږ سره راشو زه هغسې موږ سره په دغه ښایستونو کې میلمه شو دغه خپرونه راته ښکلې کړې. خوشحاله اوسې تا ته او ستا ملګري منتظر خان ته بیا هم هر کله وایم تاسو نه واقعا موږ خوشحاله یو چې تاسو دغسې معیاري کار پر مخ وړئ او مخکې مو هم معیاري کار کړی هیله من یو چې وروسته هم دې نه بعد هم معیاري کار وکړئ لیدونکو ته د معیار په شکل کې زموږ لوستونکي زموږ هغه معیاري کسان ور وپېژنئ نو تاسو نه یو جهان مننه کوم. ډېره زیاته مننه اتل صاحب له تاسو نه چې را سره وئ تر دې دمه باندې لیدونکو د اتل افغان صاحب د مرکې نه د شعرونو مو خوند اخیستی زموږ مطلب دغه وي چې یوازې شعر نه بلکې د دو ملي اتلانو د خولې خبرې د دو د زړه حواله تاسو سره وکړو چې د دو په زړه کې څه دي یو شعر د شعر په اړه باندې هم د دو د زړه خبرې وي خو د نږدو نه د دو د ژوند په اړه د دو د هلو ځلو په اړه مو خبرو تر بلې خپرونې پورې زما ملګري منتظر خان ته او ما ته اجازت راکړئ خو دغه چینل ته راشئ او د معیاري کار نه خوند والئ د ښکلو شاعرانو د مرکو نه د خوږو خبرو نه او درنو شعرونو نه خوند واخلئ تر بله پورې چې د سره په ښایستونو کې یو ښکلی او ښایسته شاعر مېلمه کوو موږ ته اجازت راکړئ د الله په امان.